د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي زیاتوي د کوچني اختر را رسیدو په موخه یې د دغه ولایت د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو ته دنده سپارلې ترڅو د لا زیات ډاډ په موخه ګزمې ترسره کړي چې ترافیکو نیولې بیا تر امیر امنیت پورې ټولو ادارو پورې مو ټول ته خبر ورکړی ده د ولسوالیو قمندانان مو ټول راوغوښتل هغو سره مجلس وکړی نو انشاءالله زموږ امنیتي تدابیر و نقشې برابرې دي ټول ولس ته ډاډ ورکوو اطمینان ورکوو چې زموږ په ولایت کې انشاءالله هېڅ ستونزه هم نشته والي صاحب او قمندان صاحب په هدایت باندې په موږ په دې ولایت کې چک پوینټونه زیات کړي دي او پیرې او ګزمې او ټولو امنیتي مسؤلینو ته وظیفې ورکړي دي چې ترڅو خپلو مسؤلیتونو پیرو او ګزمو چک پوینټونو ته متوجه اوسېږي په کتنځي ولاړ اسلامي پولیس وایي دوی تل د هیوادوالو د هوسا او آرام ژوند لپاره هڅه کوي زیاتوي خپله ویښ پاتې کیږي ترڅو ملت په آرام سره شپې تېرې کړي په کوچني اختر کې هم د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي موږ دا ډاډ ورته ورکوو چې دوی په هر وخت کې د شپې هم کولی چې د ورځې هم کولی چې دوی خپل رفت آمد وکړي هېڅ مشکل هېڅ هغه دوی ته به نه جوړېږي انشاءالله تعالی موږ دوی په خدمت کې 40 ساعته یو چک پوینټونه ګزمې دا ټولو ته موږ ښه منظم یو او ښه تدابیر هم نیولي دي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او په دغه لار تلونکي مسافر د اسلامي امارت له مسؤلینو او امنیتي منصوبینو څخه زیات خوښ دي او وایي تل ورسره ښه چلند کوي موږ د خوشحاله او امنیتي وضعیت ښه دی که د شپې ځای که د ورځې څه مشکل نشته موږ دپاره او تر اوسه مو څه بې امنیتي لیدل یې هم نه ده که یاره ورځه به دغو سړک ځم او ورځم د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې بشپړ امنیت راغلی د یاد ولایت د مسؤلینو په وینا میدان وردګ د امنیت له مخې په ټول هیواد کې لومړی ولایت دی چې تر اوسه پکې کومه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې